او دریم مصرف د زکات قران کریم وی والمؤلفه القلوب. مؤلفه القلوب کم خلق په ابتدا د اسلام کې بس کسانو اسلام راوړي نو دا غي د دلجوی د پاره د اغي د اسلام د طرف د اسلام و طرف ته دراغي بکولو د پاره چې د اسلام سره د دې مینه پیدا سي او د اسلام خلاف شرارت ونه کی. بعض علماء لیکلي دي چې پای کې به مسلمانان هم او کافران به هم، مسلمانانو ته به هم ورکول کېدی او کافرانو ته به هم ورکول کېدی. لیکن علامه قرطبي دا لیکلي دي چې پاغي کې قطعا کافرانو بلکې هغه ټول مسلمانان چې هغه ته په دې نیت باندې زکات ورکول کېدی چې د اسلام سره سمینه جو پیدا سي او په دې نیت به زکات ورکول کېدی چې د اسلام خلاف څه شرارت ونه کی. لیکن زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دغه مصرف اوس نشته په دنیا کې، چونکه اسلام ته الله تعالی تقویه ورکړې ده، اسلام ته الله تعالی زور ورکړی دی، اسلام ته الله تعالی قوت ول ورکړی دی او د اسلام الله تعالی پر ټول مځکو باندې شهرت راوستلی دی. نو په دغه شکل زموږ سره مصرف نشته چې موږ په دې نیت باندې زکات ورکو چې دا زموږ مؤلفه القلوب دي. نو دریم سړی چې زکات ورکول کیږي هغه مؤلفه